बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतलस कल मख़ के समीउल्लाह भाई देव हादिसे पर नतीजे के हमला बेरला द उमर माजूरी वर पगाड़ा वाला बच्चियान दा पर मर्दान के सोबत के लिए मशहूर ज़े दे कली वाली सिमला ज़रालम मैं वैसे बड़े खुले मौसम दे बाहर जड़े दा बारान दे और खुली शिन के से बखो अक्सर दा खबर कुम कम मंजर डेरम खुली शी कुछ इस तरह जो सर तड़े मंजर खुली नहीं हुई ना रुख्तियावी मजबूरे भी कर्जदार है और कोर के नारी लुगी भी माजूरी भी नुबिया दा नज़ारे पसड़े बातें लिखी ए बचान दी इन सब बचान दी दो लूण खोई वादे दी और दा दो दिल तक दी और समीउल्लाह और दा कोर वदाने दा जो बिस्मिल्लाह दे माशूमी ना कुमत सबक कोई बिया स्वयं के सेवन के दा प्लार चे दे माजूर है दे सोना मुदो शो खोडर वक्ष वे उस्ता सुदा कोर्स सिंगर रवानी दे को दियो जरूरत नहीं बस करज मने कोई करस के नो दूमरा करस चे दा प्लारू की बे खलासी सिंगस बिया बेनजीरी पैसों मने बस नूर से निश्ता नुस्ता द बेनजीरी पैसे को दरे में से पस राजी खुदुम रवीम ना न चिराशी ना खपा साथ के दी दुकानदार लवर की नुस्ता सो बला जरूरत नहीं दा बसिंग की करज मने कोई बस यो शान करस त कल कल दे बाबा तवे चे बाबा मदे करज न कल खलासी गो दालूना हुडी रुखियारी कना प्लार सरे गप लगे दालूना रुखियारी खा सवाल वक्ष दा लूना दा गोर समंदरी आग बने कई खुदा गोर कना खता खपकी गयो वाय कना जुआ नन दे और कना खा तो बाबा तसवे खबर हो सर के और बाबा ता तसवइयो खबर है बाबा की अगर तसवइयो दा खबर सख्त रहता बयानी हो जी दुकानदार आप पूरी दूर नहीं तो प्लांकीरा पूरी दूम रही तो बाबा सर से खबर है के वाह कना झाड़ा मखा समीउल्लाह लुर होए पड़े डीर सीधी होई बना दा होम न कल करे तपोस की बाबा आखिर वजम दा जोन कल समी انا بس ماشومان دي خامخا دغه بکې دي خو بیا مو خيار دي نو لکه ډیر هغه مطالبه نه کوي چې کوم دي ته ضرورت نو پوي دي کنه ها جی استاد جون دا غاړه د بنظیر چې کم دغه زبته دغه چې د خیر پیسې دي د حکومت سو په روزګار نه لګي خداره ته نه پری دي د بنظیر پیسې د قانون اثر روان دي او چې کله دا تقسیم کیږي الله توبه دا برخو دا درنه التروتی شي او داسې تقسیمی کې ته لک سړی چې خیر غواړي توبه دا وطن روان هم په قرض دی په خلکو امدادات ورکړي چې خوره دا پیسې خوره شي ټک کار نی خدا دی لسنیم زر روپے چې درې میاشتې پس راشي نو پته باندې خو زیرم نکی نو بس نه کیږي گزاره پکو بس دکاندار لور کو سل لګي کور چې نغدي کې ملګي را لګي بس هغه ولګو نو داخلي دکاندارم لګه سره د ټنګ به گزاره کوي دا دولونو وادري سميولا دوه واده دي جی دا نه چاکولي دا غي داج ما جغري څنګه چلو کو نو په خپل ځان هم دغه چې کوم نه سکول شو غو کړی دي خپل وخت کوشش مو کړو هغه په قرضدار کړو کو سره نه ټول لین په قرض رواني دا کور ودانه دي خو بلا خواهشاتي سکاټن کاله پترې ته په وخت پرې خې دي کنه نه نشته یې سم نشته دا تکله کله وی چې را سمي الله دې په خیر کا نو بس وی خامخا وی اوس خو خان دي خو کله کله سم قاریږي ځان و متوي چې وی سمي خدای دې په خیر کا تا ترا واده شوموي بکنه نو بس جدا خو دا مثلا ته دغه نو واده نه رستو بیا راغلی واده زموږ مخکې شوی کنه او لکه کیږي بتا تا کنه خپل ژوند ته دی وړو ته بلا ضرورتونه وي سمي نو خامخا جی ناملا ستا چې دین دا ستا خو په کار کوي دا ساده پورې خراب ده دا اول خو زه دې بڑے نه لاندې مکمل پیرالایز وم او صرف د پنجو کې مسله پاتې ده او جی په دې پنجو کې مسله ده حادثه شی و نه جی دا سی ډی کې زه ډیلی ویجز ملازم وم نو ما تک ډیوټي دوران کې ما بجلی کې کار کوم لیټ چې بل ما کو نو ما د لاس کې مات شو نو هغه نه ما تکرندو لګیدو سی ډی ته راځي چې پیسې درنکړي چې سړی معذور شو هیڅ هم نه راغلی چې تاسو کا دریم نه کړ هسپتال ته هم څوک نه دی راغلی اوستا مطالبه سره سمي
نو بس مطالبه خو زما دا چې 13 کاله زما وشو بیروزګارۍ دغسې د معذورۍ د بیمارۍ د بچو تعلیمونه دي او د هغې لکه خواهشات هم دي نو موږ یو که موږ له سی ډي ای چې کوم دی نو موږ له څه معاوضه موږ له راکړي نو یا موږ ځان له خپل څه کاروبار شروع کړو په دې 13 کال کې سی ډي ای ستا تپوس ونه کړو نن به یې تپوس نو جی یقین خو مې نشته دی خو موږ بهرحال خپل کوشش بیا هم جاري ساتو موږ یو که وشي دغه امید ته 13 کاله تېر او چې په دغه امید ماته کیپټل ډیولپمنٹ اتھارټي کې دا ډیلی ویج ویني کچا ملازم و ډیلی ویج مطلب دی چې درجه د دیاړي دي څه پوښ نو کرني نو سبا سی ډي ای هوټه محکمه چې سړی ته کچم والے څه دا کچا خټه نه جوړ دی دا کچا ضرورتونه دي کچا سالي یا کچا بدن دی سبا 13 کالو شو سمي ساده سړی دی په دې وطن کې چې 13 تیر شي څوک نه یادي 13 کال کې به سی ډي ای ته پته هم نه لګي چې داسې اوس سمیع الله دلته کې نوکر او راغورځېدلی او ملا نه پیرلی شي زه دا پروګرام صدر امید دپاره کوم چې زه ته د پې داړه ښه شي خو زه اصل کې دا ولس ته اکدم چې یار د سره څوک ودرېږي دا خپل نمبر راته وایه 0342 59 87 408 دا 59 والا دی او چې 59 والا نو زه دا نمبر بیا وایه 0342 59 87 408 یو ځل بیا وایه 0342 59 87 408 په دې واتساپ شته نه چې په دې واتساپ نشته واتساپ بیا په دې زونګ نمبر باندې دا زونګ نمبر دی 0319 1496 څه خفه شي په دې حالاتو کې په دې 13 کاله چې تا دومره سخته تېره کړه کم څیزونه ډېر خفه کوي بیا نو جی د ماشومانو هر څه چې کوم دی نو چې ماشومانو چې څه فرمایش هغه موږ نشو پوره کولی د هغې دغه چې زما د ویښتم دي چې زما عمر 277 زما پیدایش دی او اوس چې کوم دی زما دې وخت کې کوم دی زما هغه چې زه یم کېدلو 47 سال خو ستا ایج دی 45 او جی او دې ټایم کې زه 15 کالو لګم دی ستاسو پړوان دی باندې کم از کم نه مانه اوته کاله دی کشر د ښکاري بوډا غمونه سړی لیونی کی سیوا د ګوډۍ به یو فرمایش یو پلار به ورته پاتې شي بې وخته پلار بوډا شي د ګوډۍ یو مطالبه یو ابه نه کوي پلار یې ګوري سیوا سترګو ته د ګوډۍ پوره یې نه کړي پلار بې وخته بوډا شي د کور بلا څیزونه وي یو پلار ته کاته وي پوره کولی نه شي پلار بې وخته شي بوډا ما ته پرون چا وی لکه بلا عمره تېر شوړو زړېږي نه ما ته ډېر ښه تپوس ته وکړم چې جواب یې درکړم ما کم چې د خپل بچو دپاره منډې وایي دا سړی زر زوړ شي د پردي بچي غم چې کم سړی کوي که نه هغه عمر ډېر وي هم دا کیمره خلکو پسې ګرځي بس الله تعالی زموږ د عمر فراخه کړی دی زړو لم نه ورکوي ځکه چې زه سمیع الله کور ته صحبت کړي ته په دې باران کې ښار نه مې ځان ورسو د لرالم زما پړه کې دا یو څیز پروت دی چې یاره زما د دې کار نه چاته فایده ده فایدهمند شی نه به زړېږي بهرحال خبره د سمیع الله د عمر پوره شوه کم عمره سړی دی ښه خوراکې دا وخت په 14,000 روپۍ باندې کور چلیدی شي خورې نشي چلیدی خو بس مونږ پې چلو خپله ګزاره کوو نو بس کله رونه امداد لږ ډېر وکړي داسې خو یې خپل بچي دي لکه بس بیا مونږ خپله ګزاره کوو ستا خو لوڼه ډېرې دي که نه لوڼو ماته څه وې بس لوڼو باندې خو زه 2 واده شوې ده نورې چې دي مزه یم دې ته سبق ووایي بس د پیسو داسې دغه نو بس کمزوري یو مطالبه هم چې ته پوره نه شوه دی جامې د اختر جامو سره دوی څه کوي بس الله پاک راکړي داسې دروغ نه شوې دی بس الله پاک راکړي کله ترونه او کله ماماګان بس اخوا دی خو منې ستا سنت کې څه والد سړي پرېښې ده که نه هر څه نه هېڅ هم نشته هغه شانې وخت خو لکه نه تېرېږي چې مخکنی صحت بل شان وي چې دی داسې معذوره شوم بیا پور غټ تکلیف سي چاره ډېر خفه کوي خورې بس اخري تپوس بس کله یو څه نه کله بل څه نه بس دغه خبره دا ماشوم زوی مې دی بس دغه تاسو لیده د خوراکۍ خبره نیش زموږ غټ غم دی نیش ډېر ظالم شی دی چې په کوم کور کې یو ځل پنجه خښه کړي بیا ترې غټه ونه جوړه شي سړی ګور ته رسوي ستا څه خوښي چې تا بیا وکړو زویه وایه څه د لوبو ستا په خاموشۍ کې به زویه ډېر څه پراته ستا غوښتنې هم ډېر یو فرمایشونه هم ډېر هر ارمان چې خولې له راغلی نه دی چې هغه به سوځېدلي سمیع الله کاکا ستا دا نمبر مې کېښوده ستا د درد او تکلیف مې دنیا ته کېښوده الله ډېر غفور رحیم بچا دی او الله ورې سخته لرې کښې صحیح ده او دا د دنیا عدالتونه ډېر کمزوري دي په دنیا کې انصاف چېرته دی د باچا نه انصاف غواړه ټیک ټاک بالکل الله دې ښه لري څه مطالبه شته هېڅ هم نشته جي بس
ماته اجازت بالکل جی اجازه ماته اجازت دی ها جی ډیره مهرباني ما د جړې ذکر کړو ما د خپل موسم ذکر کړو د خپل موسم چې ندی دوشل راشي نو مرور شي